مرستیال صاحب که وړو چا څه غلطي کړې د څه غلطي کړې هغه څه غلطي کړې د بحثونو کې نه خلو دا لیکن آیا دغه وضعیت سره چې موږ مخې او که دغه سي وضعیت ادامه پیدا کوي خدای نه خواسته نتایج خو طبعا چې ډیر خراب دی افغانستان ته د حل لاره څه ده په دې بحثونو کې راخطل مظاهره چې څه غلطي کړې ده حکومت څه غلطي کړې ده پولیس څه غلطي کړې ده کامنیت څه غلطي کړې ده تمام دا بحثونه باید په خپل ځکه ورته رسیدګي وشي هغه بیل بس دی لیکن دغه پالیسيګان چې دغه په نتیجه کې موږ دغه وضعیت سره مخ یو مثلا یو بحث اوس بيخي دی د څورز کې د خلکو د یاد لړ دغه تیاری چې کې ناستلې په غزوینو کې چې زمونږ او دغه ملي اردو ملي پولیس وژني هغه مناطق کې ناستلې هغه ته اکمالات کول چې زمونږ اردو وژني زمونږ پولیس وژني هغه بس بيخي د منځلار د انفجار سره کوم شو خلکو په اول ورځ باندې چې سره کوم عکس العمل خو دو هغه عکس العمل د امریکا د پالیسو یعنی د انفجار په ځکه خلکو مردباد امریکا شورونه ورکول مظاهره کې په اول ورځ مردباد امریکا شورونه ورکول لیکن وس قصه د سلاره چې بس موږ نور باسونه کې اخته شوی جنازې کې د وشله اصلي مشکل هغه پالیسيګان چې موږ د وضعیت سره مخ شوی هغه ته څنګه باید یعنی حل لاره پیدا کو زه فکر کوم چې دا حوادث راغلل نه یوازې کومنګ په 40 ورځو کې ټول حوادث د افغانستان راټول کو چې د شلو نه زیات وشو دغه سي عمده حوادث انفجارات او انتحار او مړینې د افغانستان په ګډ کې د خوستنی ولې تر افغانستان تر لویدیځه پورې او تر ختیځه پورې د حوادث په 13 شلو ورځو کې ډیر زیات وشو کومنګ دغه ټول مسائل ته متوجي شو دغه حالت چې نن په افغانستان کې راغله خاصتا چې په کابل کې راغله دي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر خطرناک دی تاسو د نظری سره د وخت یو ډیر په رپوري مسلې ته غوتاونی ولا چې دا خوشوي دي زمنګ د ولس د خلکو مسؤلیتونه ځدي منګه کده وی خو مسؤلیت حکومت ته متوجي کوو چې د امنیت په ارتباط باندې دوی مسؤلیت لري دوی د افغانستان د اتباع او د ساتنې په ارتباط باندې مسؤلیت لري لیکن ولس په خپل یو لړ وجایب او مسؤلیتونه د خپل ټولو ولسونو په وړاندې د دې هیواد په وړاندې د دې ملت په وړاندې لري هغه دا دی چې باید دغه حوادثو په ارتباط باندې کوشش وکړي چې دا نور پراخ نشي دا نور وسعت پیدا نکړي د افغانستان دشمنان باید دغه سي مسائلو د پیښېدو په ارتباط باندې نور لاسوهنه ونه کړي ګوره یو خبره دغه حوادثو په منځ کې رامنځته شوې ده چې ډېر خطرناک ده د افغانستان دښمنان داسې انګيري چې دغه مسائل په افغانستان کې خدای مکړه د قومي بڼه ورکړي کچېره خدای مکړه دغه مسائل ته قومي بڼه ورکړه د افغانستان لپاره ډېر خطرناک دی اساسي سوال هم ده مرسل صاحب چې دونه خطرناک وضعیت دی هغه اساسي پالیسي هغه ټکی ته تاسو د وخت په سره باسو کو هغه ټکی دا دی چې دلته اوس د حکومت وظیفه نه ده دا زما د پولیسو وظیفه نه ده زما د امنیتي قوا وظیفه نه ده چې دغه مسؤلیت ته متوجي شي دلته زمونږ افغانانو په مجموعي ډول د ټولو افرادو او د ولس وظیفه ده چې څنګه منګه دښمنانو ته د دې ځای ورنکړو چې په من کې د قوم مسله د ژبې مسله د سمت مسله د مذهب مسله رامنځته کی په دې باندې موږ معتقد یو او دا یو واقعیت دی چې څوک سترګې نشي پټولای چې په افغانستان کې پښتون تاجک وزبک هزاره ترکمن ټول لوی او وړ قومونه په ګډه سره ژوند شي کولای هیڅ قوم بل قوم نشي بخنه تاسو خبر په تایید باندې دغه وزیر ورخان کې چې خلک مرشل دغه پښتون مو ازبکو مو تاجکو مو هزاره مو د ټولو وینه یو ځای توې شوې ده مصیبت د څه نه دی چې یو چاته متوجه دی بل څوک پر راحت کې ناشته ټول افغانستان ته دی هغه بس خپل ځای زما سوال دغه دی چې موږ په نورو مسایلو کې یعنی هغه پالیسيګانې هم د حکومت او هم د نړیوال ټولنې د امریکا پالیسيګانې چې موږ د وضعیت سره مخ کړي هغه باندې ولې یعنی اساسي چارې باندې ولې موږ فکر نه کوو لازم نه ده چې په هغه باندې فکر وکړو ترڅو پورې به موږ په دې وړو مسایلو کې زما هدف هم دغه و چې دلته یو لړ مسؤلیتونه او مکلفیتونه که د افغانستان حکومت د ولس په وړاندې لري د افغانستان
ولس یې په خپل د ځان په وړاندې لري. موږ هم باید د مسؤلیتونو او د مکلفیتونو په ځان باندې عملی کو چې دښمنان د افغانستان د جغرافي د ورکولو لپاره دوی ملاتړ لري. افغانستان کې د قومونو د شخړو د رامنځته کولو په ارتباط باندې د ملاتړ لري. دغه ته باید ولس متوجه شي. دغه ته باید خلک متوجه شي. خلک ولس ولې سره بیلو ټول موږ مکلفیت لرو او حکومت مکلفیت اوله درجه ذکر دی چې په زمانه مایندګي کې زما استجواب کوي او زما واک او اختیار سره دی. زه خو واک اختیار نه لرم، خو ارڅ زما واک اختیار چې د حکومت سره دی. نو اول مکلفیت خو د حکومت دی چې ام د دې شیانو مخه ونیسي. حکومت باید متوجه وي. اول باید د انفجار ځای خو یو چې مخه نیول کېدل څنګه دی څنګه نه دی هغه په خپل ځای بس. لیکن داغه نورسته مظاهره سره چې رقم برخورد شو، داغه نورسته جنازې سره رقم چې به احتیاطي وشلله، نو دلته خو د حکومت مکلفیت لا زیاتېږي. د څه درته نه ښکاري چې یو خوا دشمنان دي، یو خوا ته غالقي دي چې دا کار کوي، یو خوا ته حکومت سیاستونه. نتیجه دا ده چې موږ بحران خواته لاړ شو. زه فکر کوم چې حکومت به په دې تلاش کې نوي چې افغانستان بحران خواته بوزي. حکومت به په دې فکر کې نوي چې افغانستان ولست دغه کړکېچونو سره مخامخ شي، ځکه چې هر کړکېچ افغانستان ته راځي او د هغه عمده مشکل به د حکومت سره وي. حکومت به په کشتۍ کې چې ډوبېږي، حکومت به اول ډوبېږي، به وروسته به د افغانستان خلک په هغه کې ډوبېږي. حکومت به په دې حکومت چې پاسپورټونه یې د تیاری کې کېنی اروپا ته ځي ماته پات کیږي. زه فکر کوم دا خو به خبره وي چې پاسپورټونه په جب کې خلاړ بشي. کچېری یو کس دوه کسه په 13-15 کلونو کې دا کار کړی دی، دا به ډیر د ګوتو پشمار وي، لیکن په زرهاو نور په افغانستان کې راستي، په زرهاو نور هم دغه ډول پاسپورټونه په جب کې دي، لیکن اروپا او امریکا او کاناډا او استرالیا پریخي راغلي دي په افغانستان کې دلته ناست او موږ سره نه او نه دي تخدیدلي او نه به تخدیدل. زه ټول کسان چې اروپا کې هغه نه یادوم. زه دغه چارواکي چې اکثره فامیلونه عمل دي، یعنی زه وایم چې هغه خو کولای شي د په تاریخ کې رهبرانو مشرانو چارواکي ډیر کم د ګوتو پشمار بتلې دي، ډیر د ګوتو پشمار بتلې وي، یو دوه بتلې وي، لیکن همیشه ګوته هغه کسانو ته نیول شوی دی چې د بهر نه راغلي دي، د یو بکس سره بیرته تخدیدلي دي، لیکن دلته په افغانستان کې په صلحاو نورو چې دوی دلته د هغه صحیح زه دا نه، لیکن زما هدف دا دی چې د حکومت مسؤلیت لا زیات دی، د خلکو مسؤلیت دی، د حکومت مسؤلیت هم دی. حکومت ولې کارونه کوي غفلت غني، اشتباهي غني او قصدنی غني، هر شي غني، لیکن داغه په نتیجه کې دا کار کوي چې انفجار هم کیږي، مظاهرم زمونږ په تاو تاریخوالي وړي او زمونږ جنازه هم. زه د دې نه انکار نه کوم چې غفلت به شوي وي، مسؤلیتونه ته به دوی متوجي شوي نه وي، اشتباهګانې به شوي وي د حکومت لخوا. زه دا نه وایم چې نه دي شوي، حتما شوي دي او کنه وي شوي دغه انفجارات دغه انتحارات به نه کېدل. زه متيقن یم کچېری د حکومت په امنیتي اداراتو کې داسې افراد او اشخاص نوي چې دغه ډول اشخاص سره چې دوی د مانزه په وخت کې د جنازې د مانزه په وخت کې څلور انتحاري راځي الته ځای په ځای کیږي، کله دغه افرادو لارښوونه او همکاري وسره نوي هلته څنګه په لومړي صف کې د جنازې دوی ځای په ځای کیږي او په لومړي صف کې یو نه څلور ځای په ځای کیږي چې یو یې ونیول شو. حتما داسې اشخاص او افراد شته دي چې د دوی سره مرسته شوې، دوی سره همکاري شوې ده. که تاسو هر یو د عادي فرد په حیث باندې چې حکومتي اداراتو کې کار کوي او په دې کابل ښار کې ګرځي لاسه تاسو درول کیږي، ولې دوی نه درول کیږي؟ دا امنیتي اداراتو ویلي دي چې د امکانات ډیر زیات دي. افغانستان یو ډیر پراخ خلاص سرحد لري په څلورو خواو کې، د دې نه راتېدل شي د خلک راشي، د غفلت یقینا شوی دی، دا به د دې نه موږ انکار نه کوو، اما را شو دې ته چې وس دا کار شوی دی، وس باید څه وشي. صحیح د افغانستان دولت په مجموعي ډول باندې د افغانستان ولس په لومړی مرحله کې او د افغانستان سیاسيون چې ځانته د افغانستان د ګوندونو مشران وي، د افغانستان د مختلفو سیاسي حلقاتو مشران وي، اوس د دوی وظیفه ده چې دغه بحران او دغه حالت مخنیوي څنګه وکړي. د اوس په داسې حالت کې موږ په دنیا کې ډیر هیوادونه داسې لرو چې کچېری داخلي کړکېچونه او ستونزې لري، لیکن کله یو لوی ستونزه رامنځته شوې ده، هغه ټول سیاسي اختلافات یو خاطر پرېږدي او لاسونه سره یو کوي، د هیواد او د
ملک او د وطن او د ولس د نجات لپاره. اوس موږ په داسې شرایطو کې چې افغانستان د دغه سي یو کلکېچن حالات سره مخامخ دی، بحران ازیږونکی حالت دی. د دې حالت کې باید هم حکومت او هم ولس هم سیاسيون باید نور دې مسلې ته ګوته لمن ونوهي او سره راټول شي چې د دې مخنیوي څنګه. دلته خلک وژل کیږي، هر ورځ اولادونه وژل کیږي. نو خلک حکومت تر څو پورې صبر کوي حکومت څه کوي؟ حکومت خو څه کوله خو دا نو څه فکر کوم چې حکومت باید واضح یو حکومت چپا کول هم د لار نه ده چې حکومت چپا کوي. حکومت د غوښتنه لار دا ده چې اصلاحات باید مخکې تر څو چې د خلکو قناعت حاصل شي. دا څنګه ګامونه اوس ګورې رئیس جمهور په خبرو کې ملي اجماع راولم چې څه وکړو، داغه نه وروسته اصلاحات راولم چې څه وکړو. دا خو ډېرې عامې خبرې دي، مطلب عمومي خبرې دي. دا کوم مشخص اوس اول ویل کېږي چې دلته خیو انتحاري نیول شوی دی، ویل کېږي چې دغه سره راپورونه وویل. آیا لازم نه ده چې حکومت خلکو سره دغه موضوع سم معلومات چې دي ډیر واضح په صادقانه شکل باندې شریکي کې خلکو سره خلک په وضعیت باندې پوهیږي چې موږ سره کوم وضعیت سره خبرې ولې پټ ساتل کیږي؟ ګوره اصلي خبر هم دا ده چې اوس تا ورته اشاره وکړله او هغه زه غواړم بعضې وخت د ډېرو مغلقو د ډېرو پیچلو مسلو لپاره ډېر ساده د حل لارې موجود او شتون لري. ما مخکې اشاره وکړله زمونږ د افرادو په حیث له دولت سره یو قرارداد یو تړون شته. دولت مکلف ته مجبور ده چې دا وکړي، ولې زم ځینې مسؤلیتونه لرم. هغه قانون زه ګوره د دې د حل لاره دا خبره بیرته کوم باسم چې دغه سره وکړو هغه بیرته تکرار نشي کنه نه تکرار نه بخنه وړ. دا بس یوازې دا نه دی چې مظاهره یا بل څه کې برخورد خو شو که غلط وشو. د خلکو وختونه د خلکو هغه په دې چې د لوی سیاستونه مثلا د امریکا دلته کوم سیاستونه چې دي امنیتي تړون نه تطبیقېدل خبره نه نیولې، دغه تیارو کته کېدل او دغه په نتیجه کې دغه ترهګر وډلو دا یقیني کړي چرته د پاکستان کې دی. پاکستان په مقابل کې امریکا غل نهسته ده. اندغه موضوعات ته ولې زدګین کیږي؟ حکومت باید په دې باره کې واضح خلکو ته خو یو څه وي چې دا جګړې مخابطه. زه دا خبره په دې ښکاره کوم چې تیر شو چې د آینده لپاره څه کولای شو، د آینده مخنیوي وکړو. ګوره که ما او تا ته هغه قانون چې اساسي قانون د اجازه را کړی چې مظاهره وکړه، لاریون وکړه، دا وکړه هر خپل مدني او طبیعي حق چې غواړي وی غواړه، خو ما درتلې چې هغه ډېره اسانه حل لاره ده. دغه حل لاره زرخین چې په آینده کې هم جلوګیري وشي، اوس هم جلوګیري کېدای شي. ولې تا ته هم ځینې مسؤلیتونه درکړي، د حکومت واوره، همکاري ورسره وکړه، کنځا مه کوه، تهدید مه کوه، اشخاص مه ډاروه، د نظم عامه مه خلالوه. مختلف حرکتونه دي چې هغه باید ته ونه کړې. اوس که چېرته په همدغه ماده د قانون کې دا قانون خو مفته نه ده جوړ شوی، دا مختلف موارد په نظر کې نیسي. کابل ګارنیزون اعلان وکړ چې مظاهره دې نه کېږي، خطر موجود ده، تهدید موجود ده، انتحاریان ننوتلي دي، انتحار کېږي. که چېرته زما وطنوالو د کابل د ګارنیزون د خپل امنیتي قواو دغه خطر او دغه تنبیه په نظر کې نیولې وای، ته ما ته ووایه آیا دا مظاهره کې به خلک مړه شوي و؟ نه، اجازه راکړه زه خبره مکمل کړم. خو زه راځم خبره مکړم. که چېرته انتحاري نه وای شوی په مظاهره کې، دا کار نه وای شوی، وژنې نه وای شوی او دوی د ګارنیزون خبره منلې وای، مړي به نه کېدل. که مړي نه وای شوی جنازه نه کېدل. اجازه راکړه. دا سره خلک نه مني. حکومت مکلف دی چې امنیت وساتي. بالکل حکومت درته ویل چې نه بس اوس موږ سره کمالات زو روشنايي مظاهره کیږي، هغه ته ویل کیږي چې بس انفجار کیږي، ته موز او به انفجار خو هغه هم غلطي وکړه. ګوره دا چې نه ویلې، ګوره حکومت څه نه وایي، اجازه راکړه. ګوره حکومت دغه خلک بس کورونو کې ناستي، حکومت کار څه کوي، خلک بچو په خلای بیرون بنوزي، دغه د خلکو حق حکومت نړیوال کنوانسیونونه امضا کړي، حکومت نړیوال دیموکراتیک اصول ته ژمن ده. ولې که حکومت درته وایي چې نن مظاهره مه کوه، سبا یې وکړه، ته باید دا په نظر کې ونیسې. یو ورځ حوصله اجازه داسې نه. دا خبره خپله تکمیل کړم، دلته مهمه خبره ده ما سره. که حکومت سره ته دا همکاري دی کړې وای، په مظاهره کې مړي نه کېدل، که مظاهره کې مړي نه شوی، هلته جنازه کې انتحاریان نه کېدل. دغه حلقه چې جوړه شوې او د دښمن لخوا ډیزاین شوې، نه ولې چې په وخت دی وکړي، امنیتي ادارو سره دې همغږي کې نظري سر نظر غواړو. دلته
آیا به چه حالت میریم؟ یعنی مردم باید نرن از خانه خود چون انفجار میشه، انتحار میشه، خطر مرگ وجود داره و حمله وجود داره. هر کاری که حکومت میکنه بس مردم باید خاموش باشن. این دلیل است که باید مردم باید نمیبرن مظاهره نمیکنن. ما حق مردم اصلا نمیکنیم به این ترتیب. یا حکومت مسئولیت داره که مسئولیت کسایی که به خاطر حق خود میبرن او را حفظ کنه. من دلیل پیشتر اشاره کردم ولی کمی بحث بیشتر باز میکنم. ببینید بر مبنای قرارداد اجتماعی که بین شهروندان و حاکمیت به وجود میاد، یک سری حقوق شهروندی را شهروندا داره و مکلفیت های شهروندی و همینطور یک سری در واقع مکلفیت را حکومت داره. چرا امکانات در اختیار حکومت قرار میگیره؟ بر مبنای قرارداد اجتماعی، قوه اجرایی، استخبارات، در واقع بحث های مالی و اقتصادی و در مجموع مدیریت کشور در وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. پس بنابراین وقتی که ما بر مبنای قرارداد این را به حکومت واگذار میکنیم، حکومت موظف است که تمامی وجوه را مدیریت داشته باشه که یک از این بحث‌های امنیتی هست. بنابراین محروم ساختن مردم از تظاهرات مفهومش است که شما یک نوع مشارکت در برابرش محدودیت ایجاد میکنید. ببینید در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار تظاهرات خودش مشارکت در روند سیاسی است به منظور اصلاح روند هست و شناسایی نقطه‌های ضعف و آسیب شناسی حکومت هست. به همین دلیل من پیشتر اشاره کردم. ببینید وقتی این تظاهرات باعث میشه که رئیس جمهور افغانستان بپذیره ضعف‌های امنیتی را که پذیرفت. رئیس جمهور افغانستان به این فکر بیفته که سرپرست وزرا دیگه برش خاتمه پیدا باید بکنه. چرا؟ چون خاص مردم افغانستان. این مشکل جناب نظری صاحب از سرپرست وزرا است، از ضعف در نیروهای امنیتی ماست یا مشکل کلانتر و بالاتر عزیز؟ ببینید چرا در انفجار که صورت گرفت مردم عکس العمل مردم بسیار به شکل طبیعی مورد بعد امریکا بود. یعنی مشکل اصلی در کجاست؟ مشکل در تعیین مقرری یک نفر دو نفر است و یعنی مشکل اصلی در جای دیگه است. چرا با مشکل اصلی حکومت نمیپردازم؟ ببینید من فکر میکنم که در تظاهرات پای آمریکایی ها به میان می آمد و بسیار هم در شعارها این بحث مطرح بود. من فکر میکنم یک بحثی هست که با یک پشتوانه منطقی همراه است. ببینید اگر در واقع امروزه حامیان تروریسم در منطقه ما، در پیرامون ما، در واقع تشویق میکنه تروریست ها را که تمام زیربناهای افغانستان را نابود بسازه، هم این بحث برمیگرده به آمریکایی ها، به خاطری که با افغانستان من پیشتر اشاره کردم که قرارداد امنیتی و استراتژیک امضا کرده و روابط تنگاتنگ با امو کشورها داره و این همه کشورهای منطقه میشناسه. پاکستان حمایت میکنه. بله دقیقاً. بنابراین از یک طرف این بحث متوجه است که خود آمریکایی ها چرا به مکلفیت های خود عمل نمیکنه، یعنی تعهدات دو جانبه ای که ما در اختیار از اونها پایگاه های نظامی قرار دادیم و جغرافیای سیاسی افغانستان حضور دارن. و بحث دیگه برمیگرده به این که چطور او کشورها زیر فشار و محدودیت بین المللی قرار نمیگیره. به این دلیل است که اصلی بحث به نظر ما یک بحث همونطور که شما اشاره کردین کلان هست و به استراتژی های کلان قدرت های بزرگ برمیگرده. و یک بحث دیگه است که پیشتر ما مورد توجه قرار دادیم، بحثی است که ارتباط پیدا میکنه به داخل که حکومت هم در ارتباط مکلفیت هایی داره. به عنوان نمونه ببینید وقتی که اگر یک سربازی اجازه شلیک برش داده میشه یا شلیک میکنه خودسر، در واقع یک تظاهرات کننده را از بین میبره، خب اینجا ما نمیتونیم عملکرد از او را توجیه کنیم. او خاطی هست، باید به سارنوالی در واقع پروندهش ارجاع داده شود و حکومت افغانستان هم در ارتباط این خطاها را باید بپذیره. ببینید اگر حتی ما در برابر افراد ممکن قرار بگیریم، افراد فرصت طلب، شورشگر که از این فضاها میخواد استفاده کنه، سوء استفاده کنه، افراد مغرض، باید نیروهای امنیتی ما انقدر با مدارا و با هوشیاری و با حوصله‌مندی برخورد بکنه که این زمینه برای فرصت طلبا داده نشود. به همین دلیل که اینجا بحثی که جناب مرسیال اشاره کرد بحث برمیگرده به تک تک ما، یعنی حقوق شهروندی، که هر شهروند افغانستان موظف است که اجازه نده که از این تظاهرات عده فرصت طلب
در واقع به نفع خود استفاده کنه، مسائل قومی و هویتی را دامن بزنه و افغانستان را به یک طرف به پیش ببره که وحدت ملی ما آسیب ببینه. اینجا وظیفه همه ماست. اگر ما احساس میکنیم که یک عده در واقع داره از این سوء استفاده میکنه، بحث‌های قومی را مطرح میکنه و یک حق شهروندی را داره به یک چیز سیاسی تبدیل میکنه، بله اینجا ما وظیفه داریم که نباید اجازه داده شود، چون منافع جمعی و ملی و وحدت ملی برای ما اصلی بالاتره که از او هیچ بالاتر وجود نداره. اما اشاره کردم که حکومت افغانستان هم باید در ارتباط تدابیر هوشیارانه را در پیش بگیره، به دلیل که امکانات همه جانبه در اختیار حکومت است و حکومت افغانستان است که میتونه با آمریکایی ها صحبت بکنه، حکومت افغانستان است که میتونه با پاکستان در واقع صحبت کنه، تدابیر در پیش بگیره که بیش از این مردم افغانستان قربانی نشود. این مسئولیت ما نیست. مطرح ساختن مسائل بسیار عمومی از طرف حکومت و تفرقتن از مشکل اصلی که سیاست های امریکاست، آیا حکومت فکر نمیکنه که قصداً کوشش میکنه که توجه را مخشمی که به وجود آمده در ذهنیت های مردم افغانستان او را به سمت دیگه ببره؟ خب ببینید، اینمی دیدگاه من فکر میکنم که در مغایرت با منافع جمعی و ملی افغانستان قرار داره. امروزه در واقع در کشورها از رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین فرد یک مملکت تلاش میکنه که منافع ملیشان تامین شود و اگر یک روز منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملیشان به مخاطره میفته، هزاران انسان خود قربانی میکنه تا این حفظ شود، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی. اگر اینمی دیدگاه در رهبران سیاسی ما مورد توجه و دقت نظر قرار نمیگیره، مفهومش است که به یک رسالت بزرگ و تاریخی عمل نشده. من اشاره کردم که اگر من هم به عنوان یک شهروند احساس میکنم که مثلا امریکا یا پاکستان یا یک کشور دیگه قصد توطئه در داخل کشور ما را داره و منافع ملی و خرد جمعی ما را در واقع به مخاطره انداخته، اگر ما هم عمل نمی کنم، ما هم در واقع دین خود در برابر کشور و مردم و منافع ملی خود عمل نکردم. بنابراین وقتی که من یک شهروند عادی مسئولیت دارم، بسیار بدیهی هست که او کسانی که در رأس قدرت قرار داره، اینا در واقع رسالتشان بسیار سنگین هست و اگر امروز این اشتباه را مرتکب میشه یا این غفلت را یا این مماشات را، در واقع مفهومش است که تاریخ قضاوت خود در ارتباط خواهد داشت و در برابر 30 میلیون شهروند افغانستان اینا مسئولیت سنگین دارند. بسیار زیاد تشکر. کور مدان سلامت سي. ګران لیدونکو، تاسو نه هم مننه چې اوس پورې موږ سره وي. راتلونکي بحث پورې په دې سپارو. الله